له افغانستان سره د ترکیې لخوا د سترې مرستې تازه اعلان. ترکیې له افغانستان سره د څه ډول او څومره مرستې اعلان وکړ. په هیواد کې د اوبو او برېښنا بندونو په اړه تازه معلومات خپاره شوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د بندونو په اړه خبر لرو خو پیل پر ترکیې کوو. په کابل کې د ترکیې سفیر د اقتصاد له وزیر سره د مخکښې په لیدنه کې راستنېدونکو افغان کډوالو او زلزله ځپلو سره د 1000 ټنه بشري مرستو اعلان وکړ. نوموړي په افغانستان کې د خپل ماموریت پای ته رسېدو ته په اشارې ویلي چې د کابل او انقرې ترمنځ اړیکې پراخې شوي او په بېلابېلو برخو کې ښه پرمختګونه شوي دي. ورته مهال د اقتصاد وزیر په کابل کې د ترکیې د سفیر ډیپلوماټیک ماموریت د دواړو هیوادونو اړیکو په پیاوړتیا کې ګټور بللی. د اوبو او برېښنا وزارت خبر ورکړی چې دا مهال په هیواد کې له جوړو شوو بندونو څخه د اوبو د سطحې د کچې په پام کې نیولو سره شاوخوا 400 میګاواټه برېښنا تولیدېږي. د یاد وزارت په خبره دوی په وروستیو کلونو کې د اوبو د مدیریت، د برېښنا د تولید او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په برخه کې یو لړ مهمې پروژې بشپړې کړې دي چې له امله یې زرګونه هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبېږي او د برېښنا د تولید په موخه هم ترې استفاده کیږي. د اوبو او برېښنا وزارت ویاند وایي یاد وزارت د سیندونو د مهار او د بندونو د پراختیا لپاره 15 کلن عملیاتي پلان هم ترتیب کړی چې د دغه پلان له مخې به په هیواد کې د بندونو جوړولو بهیر په منظم ډول پر مخ لاړ شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو